نبیه مدثر که در یکی از مکتب‌های دخترانه در کندهار آموزگار بود، پس از محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ناگزیر به خانه نشینی شده است. بانو مدثر میگوید که تازه از طریق شبکه‌های اجتماعی به ویژه یوتیوب زمینه آموزش مضمون‌های فیزیک، کیمیا و کامپیوتر را برای دانش آموزان محروم از آموزش فراهم کرده است. مکتبونه بند سول، د مکتبو په بندېدو سره زما د زیاتره شاګردانو دا غوښتنه وه چې زه دوی ته دغه درسي مواد برابر کړم، په آنلاین ډول یې تر دوی ورورسوم. یعنې هغوی ډېر لیواله وه چې د خپل درسونو ته ادامه ورکړي. او از دیگر آموزگاران نیز می‌خواهد که با امکاناتی که در اختیار دارند زمینه آموزش‌های گوناگون را برای دانش آموزان محروم از آموزش فراهم کنند. زما د نور افغان خویندو څخه هم دا غوښتنه ده چې هغوی هم راسي او هغه مضامین چې دوی پر برلاسي دي هغه په آنلاین ډول سره تدریس کړي. از سوی هم برخی از دانش آموزان دختر از امارات اسلامی می‌خواهند که بر بنیاد شریعت اسلامی به آنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار کردن را بدهند.